د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی مسند امام احمد کې راغلی دی حدیث نمبر 3602 چې الله جل جلاله لکه څنګه چې ستی رزقونه تقسیم کړي دي دغسې ستی اخلاق هم تقسیم کړي ګوره یو به ډېر اخلاقي یو به لږ اخلاق لکه څنګه چې یو ډېر پیسې لري بل لږ پیسې لري دغسې د اخلاق هم تقسیم یو به ډېر اخلاقمند یو به لږ اخلاقمند یو به ذره اخلاق هم نه لري نو کوم چاته چې اخلاق نصیب سوي وي دا غوره انسان دی چاته چې ډېر رزق او ډېره پیسې ورکول سوي دا به دومره بختور انسان نه وي لکه څنګه چې یو چاته د اخلاقو برخه ډېره ورکول سوي وي دا به ډېر بختور انسان نو لکه څنګه چې د رزق په زیاتولو کې ته کوشش کوې شپه ورځ یوه کړې ده دغسې د اخلاق حصه په زیاتولو کې هم ته خپل کوشش کوه لکه څنګه چې په کوشش سره رزق ته زیاتوې دغسې په کوشش سره اخلاق هم زیات کړه الله جل جلاله دې موږ د اخلاقو څخه برخمن